وذکر فی الکتاب ادریس. تفسیری مظہری شریف قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے دلتا کی لکھی وذکر فی الکتاب ادریس. ادریس علیہ السلام مبارک یورز اللہ تسوالو کا خدایا تو پما باندې دا مرگ راولا او بیا میں جوندے کا چستا دی عبادت سر میں شوق و ذوق نورم پیدائش. اللہ وفات کو او بیا جوندے کا بیا اللہ توی چی الہ العالمین اس میں پپولی سرات لغنتے پورے باسا. یا اللہ چستا عبادت سر میں نورم شوق و ذوق پیدائشی چی پپولی سرات باندی پوری وستو خدای اسرات لغنتی دا جہنم خایا. الہ العالمین چنور میں دی عبادت سر من و محبت پیدائش جہنم ورتو خول وی چی خدای اس میں لگ جنت تا داخل کا چرتا میں داخل کا لگتیز ہوا ہے. ادریس علیہ السلام مبارک چکل جنت نتا اللہ داخل کو پا جنت کی لغنتی گرزی دا جنت مشرب پرشتار دوان ورتوائی. ادریس علیہ السلام آزد جنت نوز بارشا وی ادریس علیہ السلام مبارک ورتوی دادر تچاویلی دی کہ جنت پست مرگی نما مرگ مندلے دے کہ جنت پست پولی سرات دے پورے وطو نہیں زپا پولی سرات را پورے وطے یم کہ جنت پس دی جہنم دی لیدو نہیں ما جہنم لیدلے دے. او اللہ فرمائی چے سوک دی جنت تا داخل شی ہم فیہا خالدون دابو پکے ہمیشوی بیابت نبار کی. ریدوان اخپل کار کو گورے ما تا دا سے مو آیا وی ریدوان ورتوائی چے اے ادریس علیہ السلام مبارکا دا جنت نبار شاہ ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی یدخل خاتم الانبیاء. ورتوی ادریس علیہ السلام دا جنت نبارشا اللہ جنت پیولا اکسلیر سر پیغمبرانو حرام کرے دیں ترقی پوری چسو ورت نبی آخر زمان داخل شوینی چسو ورت حضور مبارک داخل نی ترغی پوری پٹول مخلوق باندی جنت حرام. نو ادریس علیہ السلام ورتی دا حوران و غلمان چی ور لراغلی وہ سخو پیغمبر دے دے علم خاون وی دا حوران و غلمان چی ور لراغلی وی دا خود جنت خشتکولو دے پارا راغلی دی حضور مبارک استقبال لراغلی دی او دی حضور مبارک پا غلامی کے راغلی دی وی زازا چی دی حضور مبارک خدمت لراغلی دی زید طولنا اولنے خادم یما. خداوند کریم مد اغا محبوب پا خادمی او غلامی کی جنتونو تا داخل کا آمین ہوئے. نو دا مرک چی دے دا دی مسلمان دے پارا تحفہ ڈالی دا او دی کافر دے پارا یو عذاب دے ذکر محبوب مبارک میں فرمائی دا یو سو مسائل ووری بیا انشاءاللہ تعالی اخپل خبر لرازم. جناب رسول اللہ مبارک میں فرمائی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری. دا دنیا چھ دا دی مسلمان دے پار قید خانہ و جیل خانہ دا و جنت الکافری و دی کافر دے پار جنت دے. دا وریجی مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ لیو بی دین سڑے راغ اندو یا سکھ ور لراغ ورتوی چھ اے مولانا نعیم الدین مراد آبادی سیب ستاسو پیغمبر محمد الرسول اللہ مبارک ویلی دی چھ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافری. دا دنیا چھ دا دی مسلمان دے پارا جیل خانہ و قید خانہ دا او دے کافر دے پارا جنت تے او زتا گورم چی دے تا دے پارا دا دنیا جنت تے او دے ما دے پارا قید خانہ دے ما دے سار ڈوڑی وی او دے غرمی منی دے غرمی وی دے شپی منی او تخپ مزو چرچو بانے سر خشتا خشتا جامعہ چی خشتا خشتا لباسا چی
خشته پیزارونه چې خشته د پټکې په ذری خشته خوراکونه کې، نو دا خدا حدیث الټه شوی دی زما استاد پار. اوس کما ته ویلې وې نو ما به څه جواب ورکول، که تاسو ته ویلې وې تاسو به څه جواب ورکول. خو هغه عالمانو او ګوري چې څومره بهترین جواب ورک. مولانا صاحب ورته وایي چې بی دینا خبردار شو او را زمونږ محبوب داسې خبره نه کوي چې هغې باندې به چرتم بی دینه سړی اټیکو کی داغه د پاره به پکې ځای پیدا شي. پیغمبر مبارک میں ویلی دی الدنیا سجن المؤمنی، دا دنیا دا مومن مسلمان دا پارا قید خانه و جیل خانه دا. واقعی چی زمون دا پارا قید خانه و جیل خانه دا ویسی. ورتوی کافر خبردار شا خدای چی مسلمان لا جنت کی کم نعمتون تیار کری دی، کم خوراکونے ورل تیار کری دی. پیغمبر مبارک میں فرمائی وی جنتیانو لخدے داسی کوٹھی او بنگلے تیاری کری دی چھ دنن پکے سڑے ناستی نو بار خلق بوینی. بار خلق با دمر خشت بنگلی یو خختے دی سرو زرو دا بلے دی سپینو زرو خشتا خوشبودار خٹے کے اغا خختے لگی دی سی بدا خوی اغا بنگلیش دا سی جامع ورل تیاری کری دی. حضور مبارک میں فرمائی چکد جنت یو جوڑ دنیا تراغا نو بیا بچرتم پدی دنیا کے شپرانش. سبحان اللہ وائے وی کزدل تا قیمتی جامع اچم خو اغا جامو تا خو نرسی، اغا کپڑو تا خو دا جامع نرسی. کزما دل تا کی ٹک دا سیوان او پروٹ خوراک دے خشته خشته خوراکونه کوم خو هغه خوراکونه ته خدا خوراکونه نه رسی. نو اے کافرہ دا دنیا چې د مسلمانانو د پاره قید خانه ده، د هغه جنت په بدلی کې کن. او دلته خو اسی مثال خبره کوم گاڑی کی کینا سیب مبارکہ دا سے تنگ با پکې ناستی در سره بیری چې تیل پکې ختم نشي، گیس پکې ختم نشي. ہاں جی اخواشا دی خواشا. او جنت کی چکم گاڑی دی جنتیانو دی پارا جنتیانو لچ خدای کم شیزونه تیار کړی دی، کم تختونه چې دی اغه دی پاسه کینی نو دا شی بنی چزا تیل پکې واچو یا گیس پکې واچو، نه نه بس دومره ورته وی چې پلانی زی تازه بس اغازه ته براوان شي. او کتابونه لیکي چې یو جنتی رواني چې داسې اونې تپاس وګوري نو پا آگی کے بد جنت مرغی ناستی سبا ناستی او اغیو یو مرغی بدی دنیا دی اوخانو قدری وی دمرا بغٹ وی چه دا جنتی ورطاو گوری کاش چه ما سر غشیوی ما سر لیندوی چه دا می وشتیوی او زان لمی وری تکڑیوی وی چه دا پزلک دا سنگ تیر شی اغا با ورطا مخ ترا پریوزی درستخان بغوڑی دلیوی خشت طالب پراتیوی خشته مزیدار ډوډۍ به پرته وي او دا جنتی به ورته کیني او خوراک به تینو کې. سبحان الله وایه چې بیا تېنه څه ځای شي دا به ترې روانېږي زړه کې به خفګانو کې چې کاش دا وګوره دا خو د ما نه پاتې شوه. وایي چې کله ته دا څو قدمه لاړ شي چې وګوري هغه مرغۍ به بیا پاسې او د جنت په اونو کې به کیني. رونو دا دنیا چې د مسلمان دپاره زندان او قیدخانه د حضور مبارک مې وایي. اللہ فرمائی سرابیلہم من قطران دا جہنمیانو قمیسون بد تارکولوی یعنی چی دی جہنم تیور واچی اور بواخلی اغا مشادی بی سنگوی بشری بی سنگوی. اللہ فرمائی ہم فیہا کالہون دا جہنمیان با پد جہنم کے بد شکلوی سبوی جی سنگا با بد شکلی. مفسرین لکی چه دا لاندینی شونده بایدی نامت راغلی نوم تا براغلی او دا پاسینی شونده بایدی دی تندینم اولی دلیوی. نورتوی اے کافر دا دنیا چه دستا دی پارا دی اغا جون پا بدلے کے جنت تے که اغا عذابون و اغا تکلیفون دی اولی دل
نو دا دنیا به درته جنت ښکاره شي. خداوند کریم دی دا مرگ زمونږ او ستاسو د پاره تحفه او ډالۍ بیا وګرځي. آمین وایه. داسې نه چې مونږ او تاسې په دې مرگ باندې بیا افسوس وکړو، د دې مرگ پر راتلو باندې بیا افسوس او ارمان وکړو چې خدایا که مونږ له دې بیا ژوند راکړو نو مونږ به ټول خپل مال خیرات کو، مونږ به د نیکانو خلکو ملګري شو. عزیزان گرامی یاد ساتئ چې د مرگ نه ګوره څوک هم نه خلاصیږي، نه ته نه خوش اخلاق خلاصیدی شي او نه ته نه بد اخلاق خلاصیدی شي.